کپړه جوړو صادرې جوړو نور په دې کې قسمه قسم شیزونه دي په دې کلي کې تیارېږي او هر قسمه کار پکې د زنانو هم دی د نارینه هم دی دا کپړه د پکول کپړه ده موږ د دې پنډۍ نه یو ذات وړی راځي او د هغې نه یې جوړو او بله چینه والا وړی ده د هغې نه والا بل طرف جوړو لکه مطلب دا دی دا دوه قسمه شی استعمالېږي اوله کې دا سسته وه زموږ پکې ګزاره کېده اوس دا دونه مهنګه شوه په دې کې زموږ ګزاره نه کېږي دا ریټونه راته خراب شي ډېر چې دی نو تقریبا زما څه 15 کاله یا داسې 28 کالو پورې چې دا کار کوم د صادرو ده دا صادرې زه جوړوم دا هنر خو چې دا موږ د خپل پلار نه زده کړی او دا کار به هغه کوو بیا لکه د هغه نه موږ زده کړو موږ خو بس دا صادرې مشهور یو دا صادرې صرف جوړولو د اول به موږ پټۍ جوړولو واسکټ والا یې پېښور کې چې دا پکولونه واسکټونه ګڼلي ډېر کلونه هغه جوړ کړی بیا د هغې نه پرې بس دا صادرې جوړو کمبلې دا خو داسې حساب دی که نه چې دا سلامپور دا کله چې دی دا شی چې دا ډېر مشهور دی دا کمبلې چې دا بل ځای څوک نه شي جوړولی ګوره دا خو مشران کسانو دي بل اول په لاسو کار کوو ورو هغه مشران چې وه خو وفات شو کار دغه شو بیا د هغې نه دی نوی کول چې کوم دی زموږ د مشران هغو بیا دا شی شروع کړو اوس په دې مشینانو باندې اوس دا صادرې جوړوي څوک پرې د زنانو دا لوپټې جوړوي د زنانو صادرې چې کومې دي که نه هغه تقریبا د 2000 نه واله 18 نه والا تقریبا د 5000 روپۍ 6000 روپۍ پورې پکې د زنانو صادرې د دې دا شی پیور شی دی او په دې باندې خواري ډېره کوي په دې کې تار مار ملاوټ نشته دا بالکل پیور شی دی د دې تاریخ خو ماته پوره معلومات نشته خو دا زموږ مشران مطلب دا دی چې په دې هنر کې مصروف وو هغو به ډېر کم کوو معمولي هغه وخت کې د باچا صاحب حکومت و والي صاحب و که نه هغه وخت کې نو هغو به کوو نو د هغې نه رو هغه مشندري به هم زموږ مشر تیاروله د دې دا مشندري چې کومه ده دا به ول هغه تیاروله دې خلکو له او دې خلکو پکې رو اوس خو دې ډېره ترقي کړې ده او ډېر په ترقۍ کې دی خو مسله دا ده چې منافع نه کوي نو منافع دغه یې نشته مطلب دا دی چې په زړو قیمتونو کې چلیږي او په زړو کې هلته موږ ته مټیریل نه میلاوي لکه مطلب دا چې کوم شی راته په 3-4 میلاوېدو هغه راته په 10 میلاوي کم راته مطلب دا دی په 3 میلاوېدو هغه اوس په 5 باندې میلاوېږي نو څه وکړو زموږ بچي هم دا کار کوي زموږ بیبیانې هم په دې کې مصروفه دي زموږ کاروبار دی دا خو ګوره چې د حکومت ته طرفه موږ ته د مراعاتو هېڅ قسمه څه سهولت نشته هغو خو مطلب دا دی چې دا خو د بهر د بهره د یو 2 تنو جوړښت دی مثال د میلې د غشي دی که ستا سره په هر څه باندې جوړ شو ته به پکې بیا ځانه کوشش کوې چې الله پاک پکې خیر او برکت ور واچوي او مزدوري کوي په دې کې میلاویږي ګوره د 4872 64 او 4800 او دا چې دي وړونه کې دې ته میکس وایي څه پکې وړین ارزان به څه پکې پیور ګران صادرې دي موږ دوکاندارانو دلته مو کو په دې پسې کسان راځي هغه وړي لرو زیګون ته دوکانونو ته وړي څوک دا زموږ نه وادي هغه بیا په نورو خلکو خرڅوي او ځان پکې دیاړي میاړي پیدا کوي دا خپل سامان دا وړی مړی الو بیا یې جوړو بیا چې صادرې تیارې شي بس بیا یې خرڅوو کور دا خو د چین نه راوړي پېښور والا څه زموږ کسان دي هغه هم د چین نه راوړي د دې پېښور والا نه بیا زموږ دا خلک کار د دې دوکانونه یې ویستي دي هغو نه بیا دا بنډل یې موږ الو او بس بیا چې موږ دا صادرې جوړوو
په دې کې سیب زنانه دا کار کوي چې موږ دا نچېړه کوي ماشومان چې دي سیب دا بچي کې نه دي دا زومبي دا ولا دا کوي نور جوړوي موږ دا لوی کسان دلته کې بېروزګاري نشته دلته لوی واړه چې دي پکار